وړمورز په هرات کې د ترکیې د نړیوالې همکارۍ او پراختیا ادارې تیکا افغان ترک لیسي په ترهګریزو فعالیتونو تورنې کړې او هیله څرګنده کړه چې افغان دولت به ډیر زر د دغه ښوونځیو د بندولو په اړه د ترکیې غوښتنه ومني. یا د لیسي له 23 کلونو راپدې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي. زده کوونکي د هیواد په سطح په کانکور ازموینو کې ښې نمرې اخلي، خو ښوونځیو ته بریالي کېږي او له هیواده بهر هم ښې لاسته راوړنې لري. په جلال آباد کې د مومن افغان ترک لیسي مدیر وایي چې د 1495 کال په کانکور ازموینه کې 90 زده کوونکو ګډون کړی و چې 9 زده کوونکي یوازې طب، 20 د انجنیرۍ او پاتې نورې هم خو ښوونځیو ته بریالي شوي ول او هیڅ ناکام زده کوونکي نه لرل. دوی وایي چې تر اوسه ورته د افغان دولت لخوا په رسمي ډول د ښوونځیو د تړلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو اندېښنه څرګندوي چې د ښوونځیو تړلو په اړه اوازې د زده کوونکو پر روحیه ناوړه اغېزې کوي او افغان دولت یې باید مخه ونیسي. چې په کال 1496 کانکور کې تقریبا 90 کسان کانکور ته اشتراک وکړ، د 90 کسان ټول 100 په 100 کې کامیاب لرو. موږ ته اوسه د دولت لخوا کوم رسمي مکتوب نه دی رالېږل شوی. د والدینو له هیله کوو چې ډېر راحت واوسیږي. د دې لیسي زده کوونکي د خپلو زده کړو له بهیره بشپړ رضایت څرګندوي او دا نه مني چې په ښوونځیو کې له زده کړو پرته نور فعالیتونه هم ترسره کیږي. چې زموږ ښوونځي بهیر ډېر ښه دی او موږ لا با تجربه استادان د ترکیې څخه افغانستان هم دي او بعضې د وست پاکستان څخه هم راغلي دي. یعنې زموږ درسي بهیر ښه دی او په عصري ټکنالوژۍ باندې موږ ته درس ورکول کېږي. درسي بهیر څخه بغیر بل هېڅ کوم فعالیت نه لرو په مکتب کې. او موږ د هغه خلکو نه غوښتنه کوو چې موږ ته مشکلات جوړوي، هغوی نه غوښتنه لرو چې موږ ته دا مشکلات نه جوړوي او موږ ډېر ښه روان یو په خپل درسونو کې او غواړو چې په آینده کې چې جوړ شي او خپل ګران هېواد افغانستان ته خدمت وکړو. د یادونې وړ ده چې دغه ښوونځي د ترکیې دولت مخالف سیاستوال او مذهبي مشر فتح الله ګولن پورې اړه لري او د نړۍ په 130 هېوادونو کې شمیر شاوخوا 1000 ښوونځیو ته رسیږي.